د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی. ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، څنګه به چې تاسې په سرخط کې لیدلي، د نن موضوع چې ده هغه د پښتنو پر وړاندې د پنجابي فوج ظلمونه او د پښتونستان مسله، په دې باندې بس تاسو سره یو پاور پوینټ پریزنټیشن هم شریکوم. د ملګرو چې کله نه انګریزان د دویم نړیوال جنګ وروسته هغوی په اقتصادي لحاظ یا له پلوه کمزوري شول، نو هغوی نو نشو کولی چې سب کانټیننټ چې بر صغیر ورته وایي چې په دې کې د اوسنی پاکستان، بنګال او هند شامل وو، د دوی څخه دوی وتل. نو په هغه وخت کې دوی فیصله وکړه چې هند په دوو برخو باندې تقسیم کړي. نو په هغه وخت کې په دغه کې چې دی په پښتونستان باندې په هغه وخت کې د خدای خدمتګارانو حکومت و، خو انګریزانو د ګاندي سره او د قائد اعظم سره داسې مشوره وکړه چې هند به په دوو برخو باندې تقسیمیږي، چې یو به چیرته چې د مسلمانانو اکثریت هغه به په پاکستان کې شاملېږي، او په کوم ځای کې چې هندوان زیات نو هغه به په هند کې شاملېږي، او په کوم ځای کې چې بیا د هغوی نه به پوښتنه کېږي چې ګډوډ یې نه مخلوط چې د پاکستان سره غواړي شریک شي او که د هند سره. نو په هغه وخت کې په پښتونستان باندې چې د خدای خدمتګارانو حکومت و، هغه هم د کانګرس سره یو ځای و. نو دوی ته دغه چوایس یا دغه غوښتنه چې داسې ورته آزاده درېیمه غوښتنه ورته ورنه کړې شوه، چې د درېیم غواړئ چې تاسې خپلواکۍ طرف ته لاړ شئ. هغه چوایس یا غوښتنه چې ده هغه پښتنو ته ورنه کړله. بس همدا به وه چې یا به د هند سره یو ځای کېږي او د هند په طرف باندې به ځي، او یا به د پاکستان سره یو ځای کېږي. نو هغه درېیمه غوښتنه پښتنو ته ورنه کړې شوله، ځکه چې په هغه وخت کې ګاندي او قائد اعظم، خو خاص کر ګاندي، هغې نه غوښتل چې پرېکړه د قومونو په لحاظ باندې وشي او د قومونو په دغه باندې اکثریت باندې جغرافیې تقسیم شي او هلته هیوادونه جوړ شي. ځکه په دې خاطر باندې هغوی دغه د ګاندي په دې باندې ډارېدو که چېرته په قومونو باندې تقسیم وشي، نو په هند کې به ډېر زیات نور هیوادونه د قومونو په لحاظ باندې جوړ شي. د هغوی دین خو هندو وو، خو هلته مختلف قومونه اوسېدل. په هره جغرافیه کې مختلفې ژبې دي او مختلف قومونه دي، خو په هغې کې دغه چې دی دا ډېره ژبه چې پکې ویل کېږي هغه دغه هندي ژبه ده. نو دغه هندي ژبې غوښتونکو دا غوښتل چې په مذهبي یا دیني لحاظ باندې د هند تقسیم وشي، چې هند یو واحد ملک پاتې شي. نو هغوی دغه چې دی غفار خان بابا ته هم داسې یو دغه وکړه چې تاسې د پاکستان سره یو ځای شئ او ځان له جدا پښتونستان مه غواړئ او یا د افغانستان طرف ته مه ځئ. ځکه هغه هم دغه د ډار نه د خپلې ګټو په خاطر باندې هغوی چې دی د پښتنو سره دغه دوکهبازي ورسره وکړه، مکاري ورسره وکړه، او د انګریزانو باندې دا ومنله چې هند باید په دوه نظریو، یعنې اسلامي او هندو نظریو باندې تقسیم شي، نه په دغه قومي لحاظ باندې او په ژبني لحاظ باندې باید تقسیم نشي. ځکه په ژبني لحاظ کې د ګاندي ډلې تاوان و. او بیا یو بل کار هم دا وشو چې د دغه سره د قائد اعظم او په هغه وخت کې لیاقت علي خان او هغه نور چې په مسلم لیګ کې وو، هغوی ورسره دا ومنله چې موږ به د پاکستان چې دغه نوی هیواد جوړیږي د دوی ژبه به اردو کو، ځکه چې اردو او هندي یو شی دی په لیکلو کې صرف فرق دی. زه همیشه دا خبره کومه. نو په دې باندې هغه خلک چې تقریبا د هند 43% جوړوي چې هغه هندي ژبه مورنۍ ژبه هندي ده، نو هغوی په دې باندې خوشحاله ځکه پاکستان جوړیږي، نو بیا به هم هغه د هغوی رسمي ژبه او د دفتر ژبه او کاري ژبه به چې هغه به هماغه اردو چې هندي یو شی دی، نو دا به نو په دې خاطر باندې په دې لحاظ باندې هغوی هم دغه په دې خوشحاله وو. او دې خوا ته پنجابیان ډېر خوشحاله وو. هغوی ویلې زه چې دغه څومره صوبې چې دي دا چې راځي، په دې باندې انګریزانو سره دا منلې وه چې حکومت به پرې د پنجابیان وي
دلته به تسلط د یو قومي چې پنجابي به یو پنجابي به چې دی هغه به د انګریزانو او د امریکایانو واکمني دلته مني او د هغوی غوښتنې او د هغوی پالیسیګانې به پر مخ باندې وړي. نو هغه هم دغه شانته وشو. ما سره پاور پاینټ دی، زه به هغه زر زر په هغې کې کوم نقطې پاتې په هغې به زه خبرې وکړم. سرکه چې دا دی زه به دا دې خواته کوم چې دا غټ شي. د پنجابي ریاست ظلمونه پر پښتنو د بابړې په نړۍ پیښه په 1944 له 1940 تر نن ورځې پورې. نو ما چې څنګه مخکې په دې باندې خبرې وکړې، نو چې کله پاکستان به جوړ شو نو د پنجاب ریاست به له دې نه ډارېدو او د پاکستان د پنجاب فوز چې چېرته خدای خدمتګاران چې په وخت کې په قوت کې داسې ونشي چې دوی د آزاد پښتونستان او بیروسه د افغانستان سره یو ځای نشي، نو هغه په بابړه کې به ډیر زیات پښتانه چې هغه سولیزه مظاهره کوله په وخت کې د پښتنو مشران نیولي او بندیانو، ولی خان او غفار خان بابا او صمد خان بابا دا ټول بندیانو. نو هغه راپورته شروع چې یو لاریون وکي او د خپل پښتنو د پاره حق او د وسایلو حقوق غوښتنه وکړي. نو په دې باندې به دغه د پنجاب فوز ډزې وکړي او په هغې کې تقریبا 600 پښتانه شهیدان کړل. او بیرته به عبدالقیوم خان چې په وخت کې د NWP ورته ویلې، نارت ویسټ فرنټیر پروینس، او هم ورته صوبه سرحد ویلې چې د هغې حکمران او واکمنو د هغې دا ویلې چې د فوزیانو سره ګولۍ ختمه شوې، ګنې موږ به نور هلته چې هغه څه لاریون کوونکي وو هغه باید ټول ایشتلی وی. او بیا ځینې ځایونو کې داسې هم لیکل شوي دي چې د هغوی د هغه مرمیو پیسې هم د پښتنو نه غوښتلې. نو هغه پښتانه خو هغه بیا مخلص وو، د پښتنو د حق لپاره راوتلي وو. نو په کار دا ده چې پښتنو هغه هېر کړی نه وي او هغوی چې هغه څه د پاره ځانونه قرباني کړي وو او شهادتونه یې اخیستلي وو، هغه باید د هغوی هغه موخې چې دی هغوی ته پښتنو ځان رسولی وي. اوس تر اوسه باید پښتونستان جوړ شوی وي او د افغانستان برخه شوی وي او په دې سیمه باندې باید د پښتو ژبې واکمني وي او هغه څه وسایلو دپاره چې دغه پښتانه راپورته شوي او شهادتونه یې ورکړه، هغه وسایل باید د هغې اختیار خپله د پښتنو په لاس کې وي. خو پښتنو چې دی هغه ورو هغه خلک یې هېر کړل او بېرته هم هغه د پنجاب په واکمنۍ کې پاتې شولو او تر اوسه لا د پنجاب په واکمنۍ کې دي او هغه سیاستونه را پر مخه باندې وړي چې پښتانه په دوه برخو تقسیم کړي دي. هغه چې خپلواکي غواړي، د خپلې ژبې واکمني غواړي، هغه جدا دي او هغه نور د پنجاب ماشخوران دي او د پنجاب د غوښتنو سره سم ځي او خپلې شخصي ګټې لټوي. هغه چې په قدرت کې هغه به هېڅ د خپل ولس او د خپلې سیمې هېڅ پروا نه لري. خو د پنجاب واکمني او د پاکستان د جوړېدو وروسته وضعیت د پښتنو جغرافیې او ستراتیژیک اهمیت د پنجاب د واکمنو اوږدمهاله موخې دا دي چې دغه سیمو باندې باید د دوی واکمني، ځکه د قدرتي وسایل زیات دي او دا به وړي او پنجاب به پرې ابادېږي او پنجاب فوز به مضبوطېږي او دغه نورې صوبې چې دي دا به همیشه او دغه نور قومونه به په خپله غلامۍ کې ساتي، ځکه تر څو پورې چې اقتصاد قوي نو بیا دوی کولی شي چې دغه نور سیمې او جغرافیې په خپل حاکمیت لاندې وساتي. لکه څنګه چې یو وخت کې د انګریزانو اقتصاد قوي نو دغه ټولې سیمې باندې واکداري وه په سب کانټیننټ او ځینې نورو هېوادونو باندې. خو چې کله اقتصاد ضعیف شو نړیواله دویمه جګړه کې د هغې اقتصاد ضعیف شو نو هغه سیمې ورنه ټول خپلواکي واخیستله. لکه څنګه چې روسانو د افغانستان د جګړې نه وروسته اقتصاد کمزوری شو نو هغه سیمې ته ټولې جلا شولې او جدا خپل هېوادونه جوړ شولو. نو دغه سلسله لا روانه وي. نو په 1940 وروسته لومړني ظلمونه د 1940 وروسته لومړني ظلمونه کوم یو د پښتونستان د غوښتنې مخالفت د هغې سره دغه د پنجاب فوز سره مخالفت ښکاره کوو او د خدای خدمتګار تحریک ځپنه د بابړې په نړۍ پیښه په 1948 هم 400 په 12 د اګست د نن 12 د اګست په دې ورځ باندې هغه پیښه شوې په 1948 کال کې. او بیا دا د 2000 کال نه وروسته هم ډېر زیات شهیدان مړه شول، سلګونه ټپیان شول، پکې د 600 نه زیات هلته په بابړه کې پښتانه شهیدان شول. لکه څنګه چې مخکې ما په خبرو کې ویل له سلګونو نه زیات دغه شول ټپیان شوي وو. سیاسي ځپنه او ملي مشران د پښتنو ملي مشران بندیان کول، خان عبدالغفار خان، عبدالصمد خان اڅکزی او د سیاسي ګوندونو بندیزونه د خپلواک سیاست مخنیوي. نو په هغه وخت کې دوی دغه سیاسي ګوندونو باندې د هغوی بندیزونه ولګول او زیات پښتانه مشران چې دي چې هغوی به د پښتنو وسایلو باندې حاکمیت غوښتو او د پښتنو په خاوره د پښتنو حکومت غوښتو هغه ټول بندیان کول.
اقتصادي استثمار د پښتونخوا وسایل پنجاب ته وړل، د اوبو برېښنا او قانونو استثمار، د پراختیا بودیجې کم ورکول، نه څه چې هغه د دې صوبې ګټې دي او څومره چې د دې نه مدنیات وړي بیا هغومره دوی صوبې ته یا ولایت ته هغومره بودیجه بېرته نه ورکوي. کلتوري ژبني ظلم، د پښتو ژبې د رسمیت نه ورکول، د تعلیمي نصاب کې د پښتو تاریخ نه شاملول، د پښتنو تاریخ نه شاملول دي که نه، د کلتوري هویت له منځه وړلو هڅې، چې ورو دوی خپله ژبه او کلتور د لاسه ورکړي نو پښتانه به کې به هغه د پښتونولۍ احساس کمیږي او د پاکستانیت احساس به د دوی په فکرونو کې ورچي، نو د پښتونولۍ نه به زیات دوی دغه ته وفادار پاکستان ته، او د خپل ژبې نه د پښتو نه به زیات اردو ژبې ته وفادار ځکه دا په نصاب کې ورته شامل کړي دي او په دې باندې د هڅې چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی دا جریان لري. فوزي عملیات او کلي سوځول، د سوات، وزیرستان، باجوړ او نورو سیمو فوزي محاصره، د کلو بمباري کول، د خلکو جبري بې ځایه کول، دا سلسله لا اوسه پورې دوام لري. باجوړ کې بیا هم دا کارونه روان کړي دي، په قبایلي سیمو کې هم دا کارونه کوي. د ترهګرۍ پروژه، نو بیا دوی داسې ځینې خپله چې هلته که څوک پاکستان نه خپلواکي غواړي بیا په هلته دوی بیا دا کار کوي چې لکه اوس ټي ټي پي هغه خپلواکي غواړي، ورسره په جګړه کې دي، بیا دوی د ټي ټي پي په شکل باندې ځینې نور کسان جوړوي چې هغې باندې عام ولسي وګړي وژني او هدفي وژنو کې کاروي. هغه اصلا د پنجاب فوز دپاره کار کوي، خو دې خاطر باندې چې هغه څوک چې خپلواکۍ طرف ته ځي، ازادۍ طرف ته ځي، هغوی بدنامه کړي. داسې پی ټي ایم والا سره هم داسې کوي، ځکه د هغوی د بدنامولو په خاطر باندې ځینې الزامونه په هغوی ولګوي او بیا خپل ځان ته دا جواز ورکوي چې ورشي هغوی بندیان کې ونیسي یا په ټارګټ کلینګ کې شهیدان کړي. نو دا کار چې دی دا د پنجاب فوز ډېر د پخوا نه کوي، دا د بلوچستان خلکو سره هم کوي. ما سره یوه بله ویډیو ده، یوه ورځ به زه بیا په هغې باندې خبرې کوم. هغه ویډیو داسې ده چې پنجابیان ځینې هغه خپلواکي غوښتونکو بلوچانو ته دا خبره کوي چې لکه بې سلایي خاص اسلام آباد ته چې مظاهرو دپاره تلي، هغوی ته داسې وایي نه چې هیڅ پنجابیان نور قومونه په دې بنیاد باندې نه وژني چې ته بلوچ یا پښتون یې، خو پښتانه لکه بلوچان چې دي هلته په بلوچستان کې ځینې خلکو شناختي کارتونه وله ګوري او بیا یې وژني په دې بنیاد باندې چې دوی پنجابیان دي. مګر هغه بلوچ خو ورته جواب ورنه کړم، زه به په دې ویډیو جوړه کړم. هغه خو دوی باید داسې ورته ووایي چې ستاسې فوج چې د پنجاب فوز دی، ستاسې دپاره دغه وژنې چې دي هغه پنجاب کوي، د پنجاب فوز یې کوي، هغه همدغه ستاسې په خاطر باندې او ستاسو د ګټو په خاطر باندې چې د پنجاب ګټې خوندي شي، بې ګناه بلوچان وژني، بې ګناه سیندیان وژني، بې ګناه پښتانه وژني او همدغه شان د کشمیریان او د ګلګت خلک دا وژني. خو دا ستاسې فوز یې کوي، د پنجاب فوز یې کوي، د پنجاب د ګټو د خوندیتوب په خاطر باندې هغوی دا کار کوي. مګر هلته که چېرته تاسې بیا بلوچانو ته ووایئ چې تاسې خلک داسې کار کوي چې هغه څوک ازادي غواړي او هغوی ظالمان دي، نه، د هغې نه ډېر زیات ظالمان تاسې یاستئ، ځکه تاسې ځئ هلته خلک وژنئ، بې ګناه خلک د کورونو نه راوباسئ، هغه زنداني کوئ او وژنئ او وژل تاسو شروع کړي دي، نو بیا ستاسو په مقابل کې به دا عمل کېږي. همداسې په پښتونخوا کې دوی ډېر ظلمونه وکړي، بیا که دوی په مقابل کې د فوز په مقابل کې کله ظلم کېږي یا د دوی د ایجنټانو په مقابل کې چې د پنجاب د فوز سره ولاړ خلک دي، د هغې په مقابل کې کله بیا څوک یې راونیسي او هماغه شان ته ورسره کوي، بیا دوی په خپله میډیا کې خاره کوي چې په دوی باندې ظلم کېږي. او هغه دا چې دغه د ظلم لاره اول تاسې پرانیستلې ده دغه خلکو ته چې تاسو سره بیا په مقابل کې ظلم وشي. نو انشاءالله تعالی په بل پروګرام به بیا د یو بل موضوع سره راوړو، د 14 اګست را روان دی، بیا به په هغې هم خبرې کوم انشاءالله تعالی. نو تر بله ویډیو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله، ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د الله په امان.